ملي تدارکاتو کمېسیون د شاوخوا 5 میلیاردو افغانیو په ارزښت یوشمېر پروژې منظورې کړې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ ملي تدارکاتو کمېسیون د شاوخوا 5 میلیاردو افغانیو په ارزښت د 28 پروژو قراردادونه منظور او د 8 هغو تعدیل کړل. د ملي تدارکاتو کمېسیون نوبتي غونډې ته چې د روان 1403 لمریز کال د عقرب میاشتې په 26مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، له اجنډا سره سم 40 پروژې د منظورې لپاره وړاندې شوې چې له جملې د 28 پروژو قراردادونه منظور، د 8 تعدیل، د 4 لغو او د 8 پروژو د قراردادونو د قیمتونو په اړه ټاکل شوو کمیټو ته دنده وسپارل شوه څو له ګټونکو شرکتونو سره بیا ځلې مذاکرات ترسره او خپل راپور د ملي تدارکاتو کمېسیون مشرتابه ته وړاندې کړي. په منظور شو او تعدیل شوو پروژو کې د غزني ولایت د سلطان بند بیا رغونه، په کابل ښار کې د تهیه مسکن د 2 نمبر بلاکونه، د لوګر او کندهار ولایتونو د استیناف محکمو تعمیرونه، د کابل ښار یوشمېر داخلي سړکونه په مختلفو ولایتونو کې د اړتیا وړ برېښنایي وسایل او یوشمېر نورې پروژې شامل دي چې د اسلامي امارت له لوري تمویلیږي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چنده کړم